وهابي څوک دی او د کوم ځای نقل کړی شوی معلومات نه څوک دی زموږ استاد دعوت قران او سنت لدی او کوم سره چې مسلمان د قران او سنت تابع وي هغه رب العالمین ولی دی هغه زموږ استاد مسلمان ورور دی هغه حنفي وي او هغه مالکی او شافعي به یو سره پر شوی په عربو کې محمد بن عبد الوهاب یو دای انسان او د باز خلکو به د بدنامولو د پر هغه په باز سختري خلک هغه منسوب ورخ دین به بیانو او به ګوري چې ګوره دا سختري جو پلانې باغې بدنامي ورغول او دا شینا کاغذ داخله منسوبې نو شخص دعوت وکړ نه دی چې محمد رسول الله نه زمون دعوت به الله رسول الله که ارڅو کې هغه زمون رسول دعوت د کاروان ملګری دی کته یو کزیم او قبل او عربي او عجمي دی او هغه سره خپل ولي الله انسان تر شوی دی لیکن د خلکو دا به بدنام کې استاد احمدیو کتاب لیکل محمد بن عبد الوهاب تحریک علماء په نظر کې دا کتاب سره والد هغه قاعده مجاهده په تاسو معلومه شي لکه اوس موجوده صورت حال کې د اسلام ځامن چې هغه مجاهدین دي دشمن سره د صلیب سره پټاکر راغلي څنګه راخره کې بدنامي کله چې هغه د يهودو کسان دي کله ولکه دا د نصاراو کسان دي حالان کې هغه دوره قرباني چې دا ټول امریکا وغواړي ځل په خپل پیسو اخیستي چې د مجاهدین سره خلکو بدنام کړ نو انسان باید تحقیق وکړي او مسلمان سړی چې بل څوک دوکر کې په معاملې خبرو باندې د الله د اولیاء سره سره پټاکر رانشي د الله په قهر باندې بهتريږي